अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मुख्तलिफ की C12 का जोड़ियास्त दोस्तों नन په دې ویډیو کې به تاسو ته روښانه تاسو څنګه کولی شئ په خپل تصویران باندې شاعري ولیکئ. دوستان که چیرې تاسو غواړئ تاسو دغه رقم ته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ، په خپل تصویران باندې ټکس ولیکئ او دا تاسو په ښایسته ډیزاین کې ولیکئ. نو دوستان دغه به تاسو څنګه کوئ په دا ویډیو کې دوستان زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دوستان دا ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، د خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستان نور وخت نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو په خپل تصویران باندې شاعري ولیکئ، دغه شاعري به دوستانو تاسو څنګه لیکئ؟ دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کومنټس کې درکړې ده. له هغې څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به دوستانو تاسو خلاص کړئ. کله چې دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ، دغه رقم اوپن کیمراز وا سیټینګ سولو په دې کې بیخي زیات اپشنان دي. دلته به دوستانو تاسو لاندې راسئ. ګور دوستانو هوم سولو، ګیلریز والا، ټمپلیټس او پروجیکټس. په ګیلري کې دوستانو تاسو په خپل تصویران باندې خط لیکلی شئ. په ټمپلیټس کې جوړ شوي ټمپلیټسونه دي هغه تاسو راخیستلی شئ. پروجیکټس کې دوستانو تاسو پروجیکټس جوړولی شئ. دلته به دوستانو تاسو راسئ، په ګیلري باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ تاسو په هر تصویر باندې شاعري ولیکئ یا په هر تصویر باندې خپل خط ولیکئ، دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ؟ دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ، صرف به تاسو تصویر سلیکټ کړئ، خپل تصویر به ورکړئ او دغه رقم به دوستانو تاسو په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته سیمبولز او شیپس او ټیکس او امیج دلته به دوستانو تاسو راسئ، په ټیکس بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په ټیکس بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګور دوستانو زه راځم دلته خپل نوم لیکمه. تاسو چې هر شی لیکئ دوستانو تاسو به هغه ولیکئ او دغه رقم به دوستانو تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ، دلته دوستانو تاسو هغه خط غټولی شئ، کوچنی کولی شئ، د هغه سایز ور بدلولی شئ. اول اپشن د دوستانو د فونټس. اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو د دې فونټس بدل کړئ، دا فونټس به دوستانو تاسو څنګه بدلوئ؟ دلته به دوستانو تاسو په فونټس باندې کلیک وکړئ او که تاسو غواړئ چې هر فونټس ورکړئ، صرف به دوستانو تاسو په هغه فونټس باندې کلیک وکړئ او دوستانو دا به تاسو ډن کړئ، هغه فونټس به بدل شي. او د هغه رقم دوستانو دلته تاسو سایز غټولی شئ، د خط چې هر څونه سایز ورکوئ دوستانو هغه سایز دلته تاسو غټولی شئ، کوچنی کولی شئ. او د هغه رقم دوستانو دا سټایلونه شو. اوس که تاسو غواړئ چې په هر سټایل کې ولیکئ، دلته به دوستانو صرف تاسو هغه سټایل سلیکټ کړئ او د هغه رقم دوستانو دغه تاسو نیکسټ کړئ. رقم دوستانو ګوره فارمیټس او کلرز او سټروکس او د هغه رقم شیډوز والا په دې کې دوستانو تاسو خپل ډیزاینونه اډولی شئ. نو که تاسو غواړئ تاسو هر رقم ته خط ورکړئ، هر رقم ته شاعري ولیکئ په خپل تصویران باندې، په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې دغه تاسو ولیکئ. هغه که دوستانو تاسو په پښتو لیکئ که په انګلیش لیکئ که په اردو لیکئ، تاسو یې لیکلی شئ. نو کله چې موږ دوستانو دغه تاسو ولیکئ، دغه رقم تاسو هر ځای ږدي په هغه ځای باندې به دوستانو کښېږدئ او دغه رقم دوستانو تاسو ډن ووایئ او دغه رقم به دوستانو تاسو سیو ووایئ. دغه تصویر به تاسو په موبایل کې سیو شي. ایکسپورټ ټو ګیلري به ووایئ، دغه به ستاسو د موبایل ګیلري ته ولاړ شي. تاسو د خپل تصویران باندې شاعریانې ولیکئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې رقم تر نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.